السلام علیکم ګرانو مینوالو د جنسي زده کړې چینل ته ښه راغلاست. امید لرم چې ټول به روغ جوړ یاستئ. نن در سره په یوې مهمې موضوع خبرې کوم. هیله کوم ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو تاسو ته نوې ویډیوګانې تر هر چا مخکې در ورسیږي. په نهاره د اوبو څښلو طریقه او روغتیایي ګټې. اوبه د الله تعالی له هغو سترو نعمتونو څخه دي چې انسان له بې شمېره عادي او وژونکو ناروغیو ژغورلی شي او هر څوک څومره چې وغواړي کارولی شي. د یو شمېر روغتیایي څېړنو او موندنو پر بنسټ سهار په خالي خېټه اوبه څښلو عادت ډېرې روغتیایي ګټې لري او د ګڼو ناروغیو مخنیوی کولی شي. که چیرې یوازې یوې میاشتې لپاره په نهاره اوبه څښل عادت وګرځول شي نو دا روغتیایي ګټې به ولري. اول، د روغتیا او تازګۍ احساس. څېړنې ثابته کړې هغه کسان چې په ورځني ډول په نهاره اوبه څښي هغوی د نورو په پرتله ډېر روغتیایي او تازګۍ احساس کوي، ځکه چې په هغه نهاره اوبه څښل له بدن څخه زهري مواد خارجوي او انسان ته د روغتیا او تازګۍ احساس ورکوي. دویم، میتابولیزم کې غوړوالی. د روغتیایي څېړنو په پایله کې ثابته شوي چې په نهاره اوبه څښلو په پایله کې انسان هر وخت د لوږې احساس نه کوي او د انسان ځواک غوره کیږي. دریم، د وزن کموالی. د لوږې احساس نه کولو سربیره د هاضمې نظام هم ورو کیږي او د دغې پروسې په پایله کې اضافي وزن کمیږي. څلورم، د سینې سوی. هغه کسان چې د سینې له سوي څخه شکایت لري باید په نهاره اوبه څښل خپل عادت وګرځوي. په نهاره اوبه څښل د سینې سوی او له خوړو څخه وروسته د معدې د تیزابي کېدو شکایت له منځه وړي. پنځم، پوټکی. دغه عادت خپلولو څخه یوه موده وروسته د پوټکي روغتیا بهتره کیږي او ځلا پیدا کوي. شپږم، د ویښتانو روغتیا. په نهاره اوبه څښل نه یوازې دا چې د ویښتانو روغتیا بهتره کوي بلکې ویښتانو ته ځانګړې ځلا ورکولو سره ښکلا هم ورکوي. اووم، د ناروغیو ګواښ کمول. دغه وړیا او عادي عادت د بدن دفاعي نظام پیاوړی کوي چې په پایله کې د ځینو عامو ناروغیو خطر کمیږي. په نهاره اوبه څښل مو د قبض له ناروغۍ هم ژغوري. طریقه: سهار له خوبه تر ویښېدو وروسته حتی د غاښونو وینځلو څخه وړاندې د 2 څخه تر 4 ګیلاسه اوبه وڅښئ. که چیرې دغه اندازه ستونزمنه وي نو له یو ګیلاس څخه یې پیل کړئ او د وخت په تېرېدو سره یې زیات کړئ. د سهار، غرمې او شپې له ډوډۍ وروسته تر 2 ساعتونو خوراک او څښاک څخه ځان وژغورئ.